Assalam, dear students. Hope you all to be fine, healthy, and doing well. This is Education Afghanistan, and I am Mansoor Wahdat, an English instructor there, the English instructor of AZ, English and Pashto. Today is our A-39th lesson, and we are going to start from our grammar part as usual. ملګرو تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. نن زموږ د اسانه انګلیسي په پښتو ژبه پروګرام د A برخې نه 13م لوست دی او په دغه برخه کې موږ لومړنی د ګرامر څخه بحث کړی. We had talked about tenses, the categories of tenses, for example past tenses, present tenses, future tenses, simple tenses, perfect tenses, continuous tenses, perfect continuous tenses, as well as we talked about formula, we talked about usages, we talked about state, existence, verb, subject. We discussed all the things that they were needed in learning and description of the tense. Now we are going to start from the first tense, simple present tense, the last tense and the most important tense that you have to have in your mind. راځئ نن موږ د یوې مهمې موضوع څخه ټینس څخه بحث کوو، سمپل پریزنټ ټینس څخه بحث کوو. موږ تېرو درسونو کې د ټینس په اړه معلومات وویل، خو راځو نن مشخصا یو ټینس وایو چې موږ د ټینس هغه کټګوري ویلې وي چې موږ 12 ټینسونه درلودل. دغه لومړنی ټینس چې ډېر مهم ټینس دی، تقریبا د زیاتو ټینسونو په ځای باندې هم کارېدلی شي. که چېرته نور ټینسونه نه ول، دا ټینسونه کېدلی شو، دا ټینس کېدلی شو د ډېرو زمانو په ځای باندې کارېدلی اوسېدلی وي. دغه ټینس لکه ډېر زیات مهم دی. تاسې دا زده کړئ ټینسونه داسې یو شکل لري چې مثلا پاست ټینسونه زده کې همدغه شان پریزنټ دي، همدغه شان فیوچر دي. نو څلور ټینسه یا درې ټینسه زده کول دا د ټولو ټینسونو زده کولو لپاره یو طریقه، یو لاره، یو روش دی. د یو بل نه همداسې قیاس کېږي او د یو بل نه په هغه باندې څنګه کېږي پوهېدلی شئ تاسو. راځو نن موږ د سمپل پریزنټ ټینس څخه بحث کوو. سمپل پریزنټ ټینس معنا د ساده حال زمانه. څه معنا ده؟ ساده حال زمانه. سمپل معنا ساده، پریزنټ معنا د حال او ټینس معنا د زمانه. په دې خو بحث کړی چې ټینس څه ته وایي. سمپل لغې زمانې ته ځکه وایي چې دغه عموما په دغه کې ساده حالت د فعل څنګه کېږي کارېږي. فعل څه ته وایي؟ ورب مخکې تشریح کړو. د ورب ساده حالت موږ ته په دغه کې کارېږي چې وروسته به تشریح کړو څنګه ساده حالت. همدارنګه پریزنټ ورته ځکه وایي چې دغه کې عموما پریزنټ اکشنز چې هغه هابیچوالز دي، هغه هابیچوال اکشن یې ریګولر اکشنز دي یا ډیلی اکشنز دي، دغه باندې دغه بحث کېږي او یا دغه موږ ته څرګندوي. او ټینس ورته ځکه وایي چې دغه موږ ته عموما یو ټایم څرګندوي. یعنې که ووایو مثلا آی ګو ټو سکول، زه ښوونځي ته ځم، نو دغه نه ښکاره معلومېږي چې اوس ځم، پرون نه یادوم او سبا هم نه یادوم، ځکه اوس یادوم. نو دغه موږ ته د څه شي په واسطه څرګند شو؟ دغه ټینس په واسطه. دغې نامنشن ده. راځو یوزیج ته. دا یوزیج دی. ښه دویم د تور خط کې چې لیکل شوی is used to show، وایي دا سمپل پریزنټ ټینس is used د دې لپاره کارېږي to show the action تر څو هغه عمل وښیي that happen daily and habitually، کوم چې په عادتوار او ورځني ډول باندې څنګه کېږي پیښیږي. یعنې همیشني داسې عمل چې هره ورځ موږ سره ورسره مخ کېږي او هره ورځ هغه موږ کوو، هره ورځني عمل موږ ته څنګه کېږي وښیي. هغه عمل چې موږ یې په عادتوار ډول سره کوو هغه موږ ته وښیي. یا shows fact، دا فکت دی، صحیح ده. او یا موږ ته څه څرګندوي؟ حقیقت څرګندوي. فکت څه ته ویلی شي؟ حقیقت ته. نو یعنې دغه سمپل پریزنټ ټینس دوه کاره لري. یو به موږ ته فکت څرګندوي، یو به موږ ته اکشن څرګندوي. څو کاره شول؟ دوه. یو د فکت شو او یو د څه شو؟ اکشن شو. که فکت تر سره کوي وروسته به دې باندې بحث وکړو چې چینجبل هغه فکت هغه حقیقت چې تغیر کېږي او حقیقت چې نه تغیر کېږي داسې څرګندوي. او که چېرته اکشن څرګندوي، داسې اکشن به څرګندوي چې هره ورځنی اوسي. لکه لومړنی یوزیج موږ ته دغه تشریح کوي چې څنګه د وروسته به دغه کې مثلا نور داسې فنکشنې دي چې دغه سمپل پریزنټ ټینس یې ترسره کوي، داسې کارونه دي چې سمپل پریزنټ ټینس یې ښیي، هغه وروسته وایو. خو لومړنی یوزیج داسې دی چې هغه عمل موږ ته ښیي چې په عادتوار ډول باندې ترسره کېږي یا ورځني ډول باندې ترسره کېږي. همدارنګه داسې یو فکټ موږ ته ښیي چې هغه یا چینجبل او یا هم چینجبل نه. نو دوه شیان موږ ته وښودل. مثلا وایو آی ګو هم ایوری ډے، زه هره ورځ کور ته ځم. آی ګو هم ایوری ډے، دغه کور ته تګ عموما ډیلی اکشنز دی، هره ورځ یې سړی ترسره کوي. که هره ورځ یې ونکړي مثلا یو تکراري عمل دی چې ترسره کېږي په حال کې، یا داسې اکشن دی چې مثلا هابیچوال دی، عادتوار دی. نو آی ګو هوم ایوری ډے، زه هره ورځ کور ته څنګه کومه ځمه. دغه ایوری ډے نه معلومیږي چې دغه عمل عادتوار دی. څنګه دی؟ عادتوار دی. او نور دغه جملې د جوړښت نه معلومیږي چې دا کومه زمانه ده؟ سمپل پریزنټ ټینس دی. دغه د یو اکشن ښودل شو. سمپل پریزنټ ټینس بلې داسې شیان جوړوي، داسې جملې موږ ته څرګندوي چې په هغه کې عمل نه راغلی. کله چې عمل نه راغلی دا بیا موږ ته یو حقیقت څرګندوي. څنګه څرګندوي راته؟ یو حقیقت. مثلا آی ایم ا بوای، زه یو
هلک یم. څنګه یم؟ زه یو هلک یم. څه وخت یم؟ اوس یم، مخکې یم، راتلونکي کې یم. نو دا یو حقیقت شو. دغه دواړه شیان د ښودلو لپاره موږ سمپل پریزنټ ټینس کاروو. راځو موږ وایو د دې اوس ایکسپلینیټري سټیج هم ویلي. دا مثلا نامینیشن و، دا ایکسپلینیټري سټیج و، یعنی یوزیج، دا ایگزامپل و، یعنی اپلای مو کو چې څنګه اپلای کیږي. له دې نه وروسته موږ سټرکچرز وایو د دې، یعنی چې په دغه سمپل پریزنټ ټینس په عادي حالت کې کومې جملې چې جوړیږي، مثبت جمله، منفي جمله، سوالیه جمله، منفي سوالیه جمله، دا څنګه جوړیږي، یعنی دغوی ترکیب څنګه دی او څنګه هغه موږ ځان ته څنګه کولی شو برابرو. هغه موږ وایو مثلا دغه ټول ما شارټ فارم لیکلی دي، یعنی فقط لیټرز مې ورته لیکلي، تاسو ورباندې همداسې پوه شئ. سټرکچرز کې موږ لومړنی سټرکچر دا د مثبت سټرکچر دی. څنګه دی؟ مثبت. دویم سټرکچر موږ سره سوالیه سټرکچر دی. دریم سټرکچر موږ سره منفي سټرکچر دی او دریم سټرکچر موږ سره منفي سوالیه سټرکچر دی. یعنی یا به مثبت جمله مثلا پښتو کې موږ وایم زه ښوونځي ته ځم، یا به سوالیه جمله موږ پوښتنه کوو چې آیا زه ښوونځي ته ځم، یا به منفي جمله یا مثلا زه ښوونځي ته نه ځم، او یا به هم منفي سوالیه لکه مثلا موږ وایو چې آیا زه ښوونځي ته نه ځم. نو دغه جملې چې موږ په سمپل پریزنټ ټینس کې جوړو همدغه سټرکچر یې کارو. سټرکچر یې څنګه دی؟ موږ ته دا ښیي چې مخکې راوړل شي، چې وروسته راوړل شي، چې راوړل شي او چې رانوړل شي. سبجیکټ، ورب او کمپلیمنٹ. اس سبجیکټ دی، عموما ټولو سټرکچر کې داسې موږ کارو. اس سبجیکټ په ځای، وی د ورب په ځای، او سی معنا سی د کمپلیمنٹ په ځای باندې. صحیح ده. راځو لومړنی وایي په سمپل پریزنټ ټینس کې به اول سبجیکټ راځي پلس ورب به راځي پلس کمپلیمنٹ به راځي. سبجیکټ، ورب او کمپلیمنٹ. مثلا موږ یو سبجیکټ، موږ خو سبجیکټ مخکې ویلی و که نه، یو سبجیکټ څنګه چې راوړو، مثلا راوړو چې احمد، احمد راوړو، احمد هم راوړو. اوس دویم موږ ورب هم موږ ویلی و که نه. اوس رقم ورب مثلا موږ راوړو، دې کې اکشن، دا ټول هغه چې دی دا د اکشن ورب لپاره دی. ښه سټیټیو ورب لکه ایزي مارچ موږ ویلو هغې لپاره بیا بل درته وایم، دا ټول د اکشن لپاره دی. مثلا احمد goes to school. احمد ښوونځي ته ځي. احمد goes to school. احمد چېرته ځي؟ ښوونځي ته ځي. دغه ګورئ دا یې سبجیکټ شو، دا یې سبجیکټ شو، دا یې ورب شو او دا هم کمپلیمنٹ شو. لکه دغه سټرکچر. نو اوس د دې نه دا معلوم شو که چې تاسو جمله کې سبجیکټ، ورب، کمپلیمنٹ، دا د ساده حالت د ورب به راځي. کوم حالت به راځي؟ ساده حالت به راځي. سبجیکټ پلس سمپل فارم اف د ورب. دویم حالت او دریم حالت به نه راځي. صحیح ده. کوم حالت به راځي؟ ساده. مثلا په پاست کې هم دغه شانته سټرکچر دی، سبجیکټ، ورب، کمپلیمنٹ، خو هغه کې په پاست کې موږ دویم حالت راوړو. نه، دلته بیا په سمپل پریزنټ ټینس کې ساده حالت یا سمپل فارم اف د ورب څنګه کوو موږ راوړو. مثلا احمد goes to school. احمد ښوونځي ته ځي. گو یو ساده حالت دی، ځي. کوم went دویم حالت ته واړی بیا دا نه دی، که gone دریم حالت ته واړی بیا هم دا نه دی. ډز مثلا اوس دا سوالیه کوو. څنګه کوو؟ سوالیه کوو. څنګه سوالیه کوو؟ ګوري ډز به د ډو یا ډز به د جملې سره ته راوړي. که چېرته دغه احمد دا سبجیکټ چې په جمله کې دی دا هی، شي، ایټ و یا یو نوم و. څنګه و؟ یو نوم. هی، شي، ایټ راغلی یا یو نوم و. دغه نه وروسته بیا دلته چې فعل راځي، فعل سره اس یا ای اس اضافه کیږي. هی، شي، ایټ چې راغلی یا یو نوم په جملې په سبجیکټ په ځای راغلی، نو فعل سره اس او ای اس راغلی. ګوري هی، شي، ایټ نه دی راغلی، یو نوم راغلی احمد. گو مخکې گو که نه، ای اس ور سره اوس دلته اضافه شوی دی. بعضو سره ای اضافه کېږي، بعضو سره اس اضافه کېږي. چې ای چا سره، بعضو سره اس اضافه کېږي، بعضو سره ای اس اضافه کېږي. اس مثلا عادي حالاتو کې او ای اس چې اضافه کېږي مثلا په او باندې ختمي، ایکس باندې ختمي، ډبل اس باندې ختمي، زیډ باندې ختمي. همداسې نور په دې باندې چې کله یو ورب یعنې یو فعل ختمي او دغه فعل نه مخکې هی، شي، ایټ راغلی یا یو نوم راغلی، دغه وخت کې دغه ته څه کېږي؟ ای اضافه کېږي، اضافه کېږي. مثلا راغلی دی لکه واچ، کتل، سی ایچ مثلا راځي. دغه نه وروسته واچز راځي. مثلا پاسس راغلی دی، دلته دې نه وروسته چې راځي؟ ای اس راځي. نو دغې لپاره موږ وایو چې کله سبجیکټ سینګولر یعنې ساده یو وي، فاعل چې کله یو نو فعل به ورسره یا اس اخلي یا ای اس اخلي. که فاعل دوه یا د یو نه زیاتو یا آی ځان له آی و که نه بیا ورسره اس او ای اس نه اخلي. مثلا موږ بله جمله داسې جوړو چې وایو آی، احمد په ځای وایو آی. څنګه چې وایو؟ آی وایو. آی بیا ګوز نه راځي ځکه چې دا هیشیټ هم نه دی او یو نوم هم نه دی. نو دغه ګوز گو کو. آی گو ټو سکول. آی گو ټو سکول معنی زه ښوونځي ته ځم. اوس دا چې سوالیه کوو، اوس ګورئ ډو او ډز راغلی، دوه شیان دي، یا به ډو یا به ډز وي.
ډو به هغه وخت کې کله چې د ورب د اس او ای اس نه واخیستی هغه وخت کې به ډو راځي او ډز به هغه وخت کې که ورب اس او ای اس اخیستی و که چېرته دا ګوز وی بیا اول سر کې ډز راوړو دلته جمله کې او که دا چېرته ګو دی اوس لکه څنګه چې دی اوس ډو راوړو نو څنګه لیکو چې ډو آی go to school. سوالیه شوله معنا زه ښوونځي ته ځم او دا معنا د آیا زه ښوونځي ته ځم پوښتنه ده. ګورئ ریممبر دا شان ولرئ سنګولر سبجیکټ یعنی مفرد فاعل آی نه راځي ورپکې هی شي اټ او یو نوم هی شي اټ او یو نوم چې جملې سر کې راغلی او دا جمله د سمپل پریزنټ ټینس وه هغه وروسته دا ورب ساده حالت چې دی دا بیا اس اخلي یا ای اس اخلي. اس هغه عادي حالتو کې اخلي ای اس کوم وخت کې اخلي کله چې په سی ایچ ډبل اس او همدارنګه او ایکس دغه شان باندې ختمي دغه وخت کې بیا ای اس اخلي. راځو دا اوس څنګه کوو منفي کوو وي څنګه یې منفي کوو. ګورئ سبجیکټ اول به چې راوړو سبجیکټ به راوړو سبجیکټ شی دی آی دی که نه آی بیا به چې راوړو ډو ډز په دې کې اوس ډو راوړو که ډز راوړو ورب دې ورب ای اس نه دی اخیستی ډو به راوړو ځکه چې ای اس اخیستی بیا ډز راوړل کېدو آی ډو بیا وروسته ناټ بیا وروسته ورب چې دی ګو بیا وروسته کمپلیمنټ ګو ټو سکول دا یې منفي شوله. د دې معنا د زه ښوونځي ته ځم د دې معنا د آیا زه ښوونځي ته ځم د دې معنا د زه ښوونځي ته نه ځم. همدارنګه ډو ډز پلس سبجیکټ پلس ناټ پلس ورب پلس کمپلیمنټ دا د منفي سوالیه ته دی. منفي سوالیه لپاره مثلا موږ وایو آیا زه ښوونځي ته نه ځم همدغې لپاره کارېږي. څنګه جوړېږي وایو ډو راړې کې ډز راځي ډو راځي ځکه چې فعل اس او ای اس نه دی اخیستلی ډو آی سبجیکټ آی دی که نه بیا وروسته دی ناټ بیا څه دی ورب ډو آی ناټ بیا څه دی ډو آی ناټ پسې ورب دی ورب گو دی او بیا کمپلیمنټ دی ټو سکول. نو دا یې منفي سوالیه شوله. ساده موږ په څلور سټرکچر لرو چې یو مثبت دی مثلا زه ښوونځي ته ځم یو منفي دی زه ښوونځي ته نه ځم یو سوالیه دی آیا زه ښوونځي ته ځم یو منفي سوالیه دی آیا زه ښوونځي ته نه ځم. دغه موږ په دې کې دوه ډېر مهم شیان ویلی چې کله چې فاعل سنګولر راغلی د آی نه پرته هغه لپاره فعل اس او ای اس اخلي اس هغه وخت کې عادي حالتو کې اخلي ای اس هغه وخت کې اخلي کله چې یو فعل په ایکس سی ایچ او ډبل اس په دغه باندې ختمي صحیح ده. او همدارنګه دغه لپاره د آی لپاره چې کوم دی هغه لپاره فعل اس او ای اس نه اخلي هغه فلورل همداسې اکسپټ کېږي. نو دا همدغه سټرکچر شو کله چې یو سمپل پریزنټ ټینس اکشن ښایي مثلا اکشن لکه ایوری ډے ګو په ایوری ډے کې موږ ګو ټیچ رایټ همداسې کوو. فکټ داسې فکټونه لکه دوه ډوله فکټ موږ لرو یو چینجبل فکټ دی یو انچینجبل فکټ دی. څنګه دی یو چینجبل فکټ دی یو انچینجبل هغه چینجبل فکټ هغه فکټ چې هغه تغیر کېږي انچینجبل هغه چې هغه نه تغیر کېږي. مثلا وایي آی ایم سټوډنټ زه یو زده کوونکی یم دا یو چینجبل دی سبا شاید زه استاد یم زده کوونکی نه یم دغه ښودلو لپاره په سمپل پریزنټ ټینس کارېږي. انچینجبل لکه الله از ون الله یو دی لکه دا خو کله نه چینج کېږي. نو دغه دوه ډوله فکټ لپاره سمپل پریزنټ ټینس څنګه کېږي کارېږي. کله چې بیا دا سمپل پریزنټ ټینس اکشن ونه ښیي فکټ وښیي د دې طریقه بیا ډېر اسانه ده او ډېر ساده سټرکچر لري. هغې سټرکچر بیرته داسې دی چې موږ سبجیکټ لکه مثلا سبجیکټ راوړو عموما چې راوړو سبجیکټ راځي دې کې بیا از ام آر راځي بیا کمپلیمنټ راځي. لکه مثلا I am here زه دلته یم I am here. ګورئ دا از مارګه تاسو په هره جمله کې ګورئ د دې سوالیه کول منفي کول دا ډېر اسان دي صحیح ده. تاسې د خپل سټرکچر جوړولی دا از مار د جملې سر ته راوړو جمله سوالیه شي am I here څه شوله سوالیه شوله. دا از مار چې جمله کې لیدو وروسته ترې ناټ راوړئ منفي کېږي. مثلا I am دی که نه وروسته ترې ناټ راوړو منفي کوو I am not here. دا ام آی ته سر ته راوړئ لکه دا سوالیه جمله ده دلته د آی نه وروسته ناټ راوړئ دا منفي سوالیه کېږي ام آی ناټ هیر. ګورئ اوس سټرکچر یې تاسو ایستلی شئ سبجیکټ از ام آر کمپلیمنټ بیا از ام آر پلس سبجیکټ پلس کمپلیمنټ بیا سبجیکټ پلس از ام آر پلس ناټ پلس کمپلیمنټ بیا از ام آر پلس سبجیکټ پلس ناټ پلس کمپلیمنټ. همدغه طریقه باندې تاسو د دې څنګه کولی شئ سټرکچر ویستلی ساده کله چې اکشن تر راغلی بیا دا سټرکچر یې کاروو. که از ام آر په جمله کې راغلی لکه کله چې
فکت خی نو بیا از ام آر راځي او کله چې از ام آر راشي نو دغه از ام آر د جملې سره راوړي جمله سوالیه کیږي بیا دغه از ام آر چې دی هغې نه وروسته ناټ راوړي جمله څنګه کیږي منفي کیږي دغه سمپل پریزنټ ټینس د دې لپاره کارېده تر څو هابیچوال اکشن وښیي او فکت وښیي هابیچوال اکشن لکه آی ګو ټو سکول ایوری ډے زه هره ورځ ښوونځي ته ځم فکت لکه آی ایم سټوډنټ زه یو زده کوونکی فکت بیا په هغې کې از ام آر کارېږي او په هابیچوال اکشن کې هغې کې موږ بیا اکشن کارو هغې کې ډو ډز باندې جمله سوالیه کیږي او په دې کې از ام آر باندې په فکت کې به از ام آر باندې جمله سوالیه کیږي همدارنګه فعل په دې کې یو ډو دی یو ډز دی فعل هغه وخت ای اس خلی کله چې فاعل سبجیکټ کوم دی سنګولر راغلی لکه یو راغلی یو نه هی راغلی شي راغلی اټ راغلی یا یو نوم راغلی مثلا احمد گوز احمد زی او که چېرته احمد یو دی ځکه گوز راځي که نه که چېرته احمد مثلا احمد دین محمود راغلی بیا گوز نه راځي بیا گو راځي او که چېرته فعل اس او ای اس واخلي بیا په ډز باندې سوالیه کېږي کله چې په ډز سوالیه شي مثلا ډز راغلی ډز هی بیرته گو هغه د کوم فعل نه چې کوم دی بیرته ختمیږي ځکه چې یو ځل ډز وکارېدو او که چېرته فاعل بیا هغه نه وي مثلا جمع هغه کې وخت کې بیا د اس او ای اس ورسره نه کارېږي همدارنګه چینجبل او انچینجبل فرق چې دي چې یو تغیرېږي او یو نه تغیرېږي thank you it was the first part of the simple present tense and the first part of the A-39th lesson. Let's go to our second part. Coming towards, follow me. Complex words, want, as, truthful, help, needy, great, remember, lie, cheat, brick, want, as, truthful, help, needy, great, remember, lie, cheat, brick. Want معنا د غوښتل څه معنا ده غوښتل for example I want to become a doctor in the future I want to become a doctor in the future زه غواړم راتلونکي کې ډاکټر شم want غوښتلو ته وایي as ویلی شي موږ ته for example call us موږ ته غږ وکړه call us معنا موږ ته غږ وکړه نو as موږ ته ویلی شي یو وی دی یو as دی وی بیا د فاعل په ډول کارېږي او as هم بیا د مفعول په ډول باندې کارېږي truthful معنا ایماندار for example احمد is a truthful person احمد یو ډېر ایماندار سړی دی یا ډېر ایماندار شخص دی همدارنګه help معنا د مرسته کول help څه معنا ده مرسته کول for example may I help you کولی شم زه در سره همکاري وکړم یا you can say that help is something the important in our life همکاري کول یا مرسته کول زموږ په ژوند کې یو مهم اصل دی یو مهم څه دي خپله help همکاري کولو ته یو همکاري ته هم وایي needy معنا د اړمن یعنی هغه څوک چې اړتیا لري یو څه ته for example we have to help the needy people موږ باید د اړمنو خلکو سره همکاري وکړو help معنا همکاري کول او needy معنا د اړمن great معنا د لوی یا عظیم for example what a great work you have done یو څه لوی یو غټ کار دی کړی دی great معنا د لوی عظیم remember معنا د په یاد راوړل یا په یاد لرل for example you say that I still remember the memories that we had in Afghanistan موږ چې افغانستان کې کومې memories لرل یا کوم خاطرې هم لري هغه زما اوس هم یادېږي memories خاطرې remember for example try to remember کوشش وکړه چې په یاد یې راوړي lie دروغ ته ویلی شي for example او دروغ ویلو ته هم وایي for example he is lying هغه دروغ وایي یا you say that do not tell lie دروغ مه وایه do not tell lie معنا دروغ مه وایه cheat معنا ده دوکه کول دوکه ورکول for example the boys are cheating girls هلکان انجونو ته دوکه ورکوي یا you can say that he cheated me هغه ماته دوکه راکړه she cheated me هغې ماته دوکه راکړه brick ماتول څه معنا ماتول for example if you do not care about your things you will break them که چېرته خپلو شیانو ته به احتیاط ونه کړي او هغوی ته فکر ونه کړي هغوی به څنګه کړي مات به کړي نو brick ماتولو ته وایي want غوښتل as موږ یعنې د مفعول په ډول باندې truthful معنا ایماندار help معنا د مرسته کول یا مرسته needy اړمن great معنا د لوی remember معنا د په یاد لرل lie دروغ ویل cheat دوکه کول او break معنا د ماتول so thank you let's go to our another part coming to sentences follow me is Lisa at home is Lisa at home yes she's in the dining room yes she's in the dining room thanks
Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot for your help. You're welcome. You're welcome. Yeah, you are welcome. Not at all. Not at all. Not at all. Don't mention it. Don't mention it. Don't mention it. My pleasure. My pleasure. I am grateful to you. I am grateful to you. It's my job. It's my job. Is Lisa at home? Aya Lisa pa kor ki da. Is Ahmad at home? Aya Ahmad pa kor ki da. Is Ahmad at park? Aya Ahmad pa park ki da. Yes, she is in the dining room. هو هغه د خړلو په خوراک په اتاق کې دی. She is in the living room. هغه د کېناستلو په اتاق کې ده. Yes, she is in the bedroom. یا هغه د ویده کېدلو په اتاق کې ده. You can say no, she is not at home. هغه په کور کې نشته. Thanks دا نور د thanks ډولونه دي او دغه د مننې کولو په وخت کې دا مفاهیم او خبرې دي. صحیح ده. Thanks معنا د مننه. Thank you very much. ډېره مننه. Thank you very much. ډېره مننه. Thank you so much. ډېره مننه. Thanks a lot for your help. تاسې له همکارۍ نه ډېره مننه. مرستې نه ډېره مننه. همدارنګه you're welcome. You're welcome معنا خواهش کوم. For example, someone is telling you thank you, you say that you're welcome. کوم څوک چې درنه مننه وکړي بیا you are welcome ورته تاسې په ځواب کې ویلی شي. Not at all معنا وړې نه ده. Not at all وړې نه ده. For example, څوک درته وایي thank you ته ورته not at all یعنې وړې نه ده. Don't mention it. You can say د مننې وړ نه ده. عموما لکه don't mention it څوک درنه مثلا پښتو کې مننه وکړي ته ورته چې نه دا څه خبره ده یعنې مې یادوه بیخي ده. نو دغه وجې نه خو مفهوم یې دا دی چې د مننې وړ نه ده. د مننې په ځواب کې ویل کېږي. My pleasure هم د مننې وړ نه ده. د دې اصلا معنا دا ده چې مثلا زه د خپل زړه نه دا کار کوم در سره نه همکاري یا مرسته کوم کار چې ته لپاره مننه کې دا زه د خپل زړه نه کوم. خو عموما مفهوم یې دا دی چې د مننې وړ نه ده. I'm grateful to you. زه له تاسې منندوی یم یا زه له تا منندوی یم. I am grateful to you معنا زه له تا منندوی یم یا له تاسې منندوی یم. It's my job معنا دا زما دنده ده. It's my job څه معنا ده؟ دا زما دنده ده. So is Lisa at home? Yes, she is in the dining room. Thanks. Thank you very much. Thank you so much. Thanks a lot for your help. You're welcome. Not at all. Don't mention it. My pleasure. I'm grateful to you. It's my job. Thank you, dear students. It was our today's 39th lesson. If there is any question or any suggestion, you can leave them in comment box. Or if you are our CVC formal student, let's discuss the issues, suggestions and questions there. Till I'm coming in another lesson, recommending you to Allah, have good and happy times.